زه تاسو له د هلیکاپټر ریلی کوم په ژوند کې بچا نه کړي لکه داسې ریلي به چې هغې به صرف هلیکاپټر هلیکاپټر او عوام به هم پکې ځان سکي عوام به پکې هم نه سو بالکل په ټولو سیاستدانانو کې تاسو ته ټول نه ګران څوک دی زما پلارو ناسې ګوره د ملک اساسي خودي کرندغه دا د ملک اساسي کا جو ملک په ډیر زر ډوب الیکشن کې به لکه مطلب د هلیکاپټر واو ان شاء الله پرنټ باندې ورالي پرنټ باندې زمنګ دا پښتانه چې دي نو مطلب دا دی دا په جرمس خلق دي په فیسبوک باندې مخ راشي یار له په یوټیوب باندې مخ نو ته ولې ټیک ټاک خو نه کې خو لکه مطلب یو تاسو لکه د بل یا میمز چار اغستی او هغه ټیک ټاک دی ګورم دا خپل आवाज ګوره زه د خپل پیج نه علاوه بل نه په ټیک ټاکرو کې هم څوک خوښ دي نه په فیسبوک کې هم څوک زه کوم نو زما ټیک ټاکر د کم ځای نه خوښ شو زه کوم نه ټیک ټاک ولې نه کوي نو بس نه کوم شوق مې نشته شوق د پیسې ته نه ګټي لګا پیسو غمړی زموږ سره چې 100 روپۍ هم خوشاله او 1,00,000 روپۍ هم خوشاله خو بس تاسو لاړ شه او زما دغه شوق نشته بن خانه چې ګوره د ملک اساسي خودي کرندغه دا د ملک اساسي کا جو ملک په ډیر زر ډوب شي اوري ولې دا خو ډیر نوموړي خلک دي زمنګ نوم په ډیر روخانه دي نوم په ډیر څنګه روخانه علي شو سونیا شاه چې په یو ماحول کې نه یادېږي هغه ماحول نه خلک زی زه ته خبره وکم چې دا خو د معاشري یو ډیر ناسور دی ټیک شو چې پښتانه هغه د چاردوالۍ نه اوزینا چې چرته 2 نمبر خزي هغه په ټیک ټاک راځي هغه په فیسبوک راځي چرته به تدې سوینه نه چیرې مطلب دا دی یو خزي هغه مطلب دا دی په فیسبوک یا په ټیک ټاک راشي د سوشل میډیا نه پیسې ګټي سوشل میډیا نه ته ګټي شکر الحمدلله زما خو په سوشل میډیا باندې پیج ته خو مونټایز نه دی یوټیوب مونټایز دی سپین خان دا دونه سټرګل دونه مهنت او د دینه چې کوم دی راتیر شوی پښتانه سوي پښتانه له داد درکې پښتانه ګوره پښتانه یو کیږي نه ټیک شو زموږ پښتانه چې دی هغه یو کیږي نه که زموږ پښتانه چرته یو ځای شو نو ان شاء الله تعالی چې د عمل پم ترقی وکي نو پښتون کتا سوچ وکي کال ته کې د نواز شریف جلسې یا مطلب دا د مولانا جلسې یا مطلب دا د بلچا جلسې نو هغه د یو پارسل بریاني باندې لړ شیال ته کې لاهور ته او ورور په دې دوړو کې ولاړی یا مطلب دا چې 1,200 روپۍ ولا ورکوي مړه وای دیاړي د خواله خو مطلب دا دی یاره ته دې جلسې لاړ شه نو د دې خلکو دومره سوچ نشته چې یاره مطلب دا دی لکه اوس نواز شریف راغی هغه سټیج ته خیږي خپله ایسي ورته لګېدلی که ایسي نه دا پنکه خو ورته لګېدلي په پاک ماحول کې ولاړي زمونږ دا پښتانه چې دي نو مطلب دا دی دا په جرمس خلق دی دا په دې دوړو کې ولاړي وروره سیاسیت نه نو پکار دا خو د دې غریب نه دا شی وران دی په خدای مې قسم د دې غریب نه وران دی لکه د دې غریب نه وران دی زمنګ د پښتنو نه دا ارسمه شیره خراب ده دغه زه د نور ته ګنا نه کوم په نشوي پس لکه نرور هغه وایزا د جنگلات وزیر یما دغه په اسمبلی کې 82 نه پیژنې او 84 نه پیژنې ته وزیر ته سن رالی وزیر خو هغه په کار دی چې هغه انګلیش ورزي اردو ورزي فارسی ورزي هر ژبه ولا ورزي په نشوي او بلکې کتا ته نشي کوله وزارت مالا پونه شوی بلکې د دې علاقې ترجمانی بسوک کی ها ته چې تلې د دې علاقې ترجمانی پکې د دې علاقې قانون سازی پکې شهر زما په علاقې کې څه مسائل دي دلته د وبو مسائل دي دلته د پولونو مسائل دي دلته روله تختبن پول زما خیال دی چې لپاسد وکاله وشو چې هغه گزار شهر او خړ وړه ده خدای دې خوشاله کا اورې تپوس نشتا پونه شوی نو داسې قسم خلک ته روره بس ته خلکو ولا وټ ور کړه سپین خان دا هو که تاسو له دا ترجمانی درکې نو تاسو به ځان سره ترجمان وساتئ بس تاسو به د قام خو مخکې د خلکو ترجمان یم اوس هم د خلکو ترجمان یم
د قام خدمت به ورته بغیر د دې نه د قام خدمت به ورته په ګوته کوئ که نو زما خو دغه کار لکیم خو دونه پوهه نشته که نو چې پوهه نشته نو بیا سیټ تاسو له نه درکوي ماله به یې څه راکړي هغه پې په کروړاو په ارباو روپۍ ولګولې ماله راکوي تاسو به هغه روپۍ ورکوي نو هغه روپۍ زما سره کم ځای وي صحیح ما سره هغه ګوره چې یو شی په روپو شي د هغې مزه څه شوه د قام خدمت به ورته لکه اوس مثال په تور ته یو ترکاڼ نه ولا ته مطلب دا دی هغه یې سملی ته ولېږه هغه په ترکاڼۍ پوهېږي هغه پروره په قانون سازۍ نه پوهېږي یا یو زمیندار راوله د پرنسپل په ځای زمیندار لګي یا د پرنسپل په ځای زمیندار لګي یا بل څه لګي ګوره دا هر سړي یو خپل دغه دی تاسو به دې کار پوهه وي هغسې ترکاڼ غونده کې ټایپ زه سره په دې پوه یم چې د دې علاقې مسایل ماته معلوم وو ٹھیک شو اوس ماته یو کس ویاره د دې پول به څه حساب کتاب کوم ما یې ورشه په فضل حکیم پسې لاړ شه او په ډاکټر امجد پسې لاړ شه چې دا پول د لو کې زما سره د دې پڼ کم دی زما سره خو څه اختیار نشته زه دونه کولی شم چې په دې باندې اواز پورته کولی شم سپین خان په سیاسي خلکو کې هم څوک خوښ دی عمران خان مریم نواز مولانا فضل الرحمن که نواز شریف که څوک هم په دې ټولو سیاستدانانو کې هم ښه سیاستدان که هغه ښځه ده او کا سړی دی په ټولو سیاستدانانو کې تاسو ته ټول نه ګران څوک دی زما پلار ستاسو ما ته پلار ګران دی سیاسي خلکو کې مې تاسو وکړه د سره مې اډو خوښ نه دي ولې څه وجه نو دغه وجه راته یې مینه او زه یې نم لکه ستاسو په سیاسي خلکو کې خو مطلب ستاسو پلار نه و که نه په سیاسي خلکو کې ته یې څوک دی خوښ دی زما ته زما پلار مور خوا کړي بس سیاسي سړي باندې زه څه کوم تاسو هم د دغه خلکو سره به مثال کې که سیټ وګټئ سبا به کېنئ پاسئ زه به ورسره کښېنم زه په اسمبلۍ کې کښېنم زه د دې سره نه کښېنم اسمبلۍ کې دا ټول نه ناستي نو ناست یي لکه زما د هغې سره ګړه بړه نه کې مسله مشوره به خو جدا خبره ده که نه خو تا دا سوال وکړو چې یاره ستا څوک خوښ دي نو که ما ستا ته ووایې زما خپل پلار مور خوښ دي په سیاسي خلکو کې هم څوک سیاسي کې مې یو سړی هم نه دی خوښ او په دې ټوله معاشره کې په دې ټوله پښتونخوا کې ستاسو ته ډېر د ټولو نه ګران د مور او پلار نه علاوه څوک دي رحمت علي خانجي دا څوک دی دا تاسو ته دغه د مخامخ ناست دی خو په سکرین باندې نه ښکاري سپین خان ستاسو داسې یو ډایلاګ چې تاسو په خپله باندې په هغه میډیا باندې ګورئ او مثال کې په ټیک ټاک تاسو له مخې له راشي یا له په فیسبوک باندې مخې راشي یا له په یوټیوب باندې مخې نو ته ولې ټیک ټاک خو نه کې خو لکه مطلب یو تاسو لکه د بل یا مینس چا راغستی او هغه ټیک ټاک دی ګورم نه ګورم دا په خپل اواز ګوره زه د خپل پیج نه علاوه بل نه ګورم تاسو په فیسبوک کې چې تاسو د خپل ویډیو راځي قسمه قسم ویډیو جی زما خبره خی جاغه وګورم لایک ولم ورکم او چې کوم په زړه جوړه نه جو هغه مطلب دا دی تاسو د کوم په زړه جوړه لکه تاسو چې خپل ویډیو تاسو مخې لراشي کنه تاسو خپل ویډیو نه ګورم ما تاسو ته راشي لکه مطلب چې ګوره څوک وسره میم ګورم زه کمنټس ګورم چې یار خلکو به څه کمنټس ورکړي دي زه صرف دا ګورم تاسو خپل وایس چرته نه اورېدل نو ما کړی نو زه بیا په دوباره څنګه اورم زه ته یو خبر وکم لکه مثال کې موږ د انټرویو وکړه صحیح دی جی او د دې نه یو کس یو میم سره واسو هغه په یو ځای کې ولګو دا غلط نشه باندې لکه مثال کې هغه ویډیو تاسو له خپل مخې لراله کنه نو په هغه کې مثال کې د یو تاسو ډایلاګ چې هغه تاسو له بار مخې لراغلی او تاسو په خپل باندې خو هغه کوم ډایلاګ دی نه نشم مالای زما خو 15 لکه ویډیوګان زه به تاسو کمی ویل تاسو د یو خوخي ویډیو چې هغه کې مزاحیه انټرټینمنت هم دی تاسو ته خوخي نه زما خو ټول انټرویوګان خوخي زما انټرویوګان پاکي او زما پاکي خبرې او په ټیک ټاکرو کې هم څوک خوښ دي نه په فیسبوک کې هم څوک زه کوم نو زما ټیک ټاکر د کم ځای نه خوښ شو زه کوم نه ټیک ټاک ولې نه کوئ نو بس نه کوم شوق مې نشته شوق نه پیسې ته نه ګټئ لکه پیسو ته پیسو غم وړی زموږ سره چې 100 روپۍ هم خوشاله او که 100 روپۍ هم خوشاله پیسو سکه د غټو ګاډو خواهش هم نه 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 غټ ګاډي که زه وغواړم زما داسې ملګري دي تاسو به د ریلۍ کې لیدلي چې داسې ګاډی به زما خیال دی په سوات کې د چا سره نه و ما چې کوم ریلۍ له راوباسلی و ټیک شوه داسې ملګري مې دي چې هغو ما ته یاره ما زه تاسو له د هلیکاپټر ریلي کوم په ژوند کې به چا نه یې کړي لکه داسې ریلي به چې هغې کې به صرف هلیکاپټر او عوام به هم پکې ځان څه عوام به پکې هم ناست وو بالکل داسې ملګري ستاسو شته بالکل زنده باد دی دغه مرګري چې داسې مرګري چې هلیکاپټر د راولي په ریلی کې تاسو راځي یاره زنده باد دی دغه شان مرګري زه په فخر محسوسوم سپین خان نن چې تاسو دغه مرګري ژوندۍ تاسو به د څه کمې محسوس بالکل د څه کمې زموږ ته محسوس دا ریلی به منګه مینو دی له منګه مرز دا
بکلی دا په بل الیکشن کې کو الیکشن خیر کې بل مطلب د هلیکاپټر واو ان شاء الله پرنٹ باندې برالي پرنٹ باندې یو لکه مطلب دی کې بګور او د کم ځای خلک به مطلب راتلی چې د کم علاقې کې زو درې کوم پاغه باندې برالي کیږي مطلب دا ګور تاسو ډیر مینوال یا غي مو چې موږ د غریل راځو د هلیکاپټر دا ویډیو وګورو یا دا بالکل راتلی شي ټول راتلی شي بالکل سپین خان تاسو سیټ د خدای تاسو تر لاسه کی موږ ډېرې مازی وینو موږ د 400 خو موږ دلته راځو موږ ډېر په امید او په خواهش باندې راځو چې یاره د ریلی هلیکاپټر ریلی کی کنه نو دا چې کله سیټ وګټل شي بیا بلا څنګه چلی نو ان شاء الله چې به بلدیاتو کې کوشش کوو کنه